طالب همدغه وضعیت ته دوام ورکوي، جګړو ته زور ورکوي، څه به کېږي بالاخره؟ دا خو کې طالب جنگ ته دوام ورکوي، بس دوی د بهرنۍ خبرې اوري او خپل افغانان رونه په شهادت رسوي. اسلام کې لکه اوس دا دوی کوم کارونه کوي او دغه موږ تاسو سربازان په شهادت رسوي، دا روا ده دوی ته دا جهاد نه ده روا که نه؟ را دي چې ما سره دې کښېني په کوم اساس تا ته دا روا دا جنګ؟ مخکې خو به دې دا 18 کاله به دې په دې ځان رانه خلاصاو چې امریکا ده او امریکا ده. اوس خو امریکا نه ده، ما وې تا بچی ده، ما او تا شهیدان کوي او د یو انسان وژنه لکه د ټول عالم وژنه. طالب خو زیاتی کوي، ظلم کوي. ستاسې باور هم دا چې طالب سولې ته ژمن نه دی، سوله نه غواړي؟ نه ده ژمن، زه پې غږ کومه لکه دا د ولس غږ دی، ما غږ نه ده. دی دې راشي، ما مخکې وویله چې 4 مشران دي، ټول معلوم دي، د طالبانو مشران تاسو ته بهتره معلوم دي چې 4 کسان دي په رهبرۍ کې. را دي چې دغه ولس ته دې هم ووایي چې دې حکومت نه مې دا غوښتنه ده او ما سره یې نه مني. ته ګرځې په قطر کې ناست یې، په امریکا کې ناست یې، په هغه ملک ته ځې، ته طالب باید هغه پلار نه پوښتنه وکړه که نه چې یو 40 کاله مخکې دلته چا بمبار وکړه؟ تا پلار دې ورته نه دي ویلي؟ تاریخ دې نه ده کتلی؟ دا خو د پیړۍ تاریخ نه ده که نه چې 2 پیړۍ مخکې وو. همدغه وروسته همدا طالب به تا خور مور وه، د ما خور مور وه چې په چیغو او په 40 کاله مخکې او بمبارونه او شهیدان او زخمیانو. ته بیا هم هغې باوجوده مو روانې وروسته وایې چې ما جوړه وکړه سوله کوم. یو راځم اوس د ایران ته چې تللي دي، دا زه هېڅ د ولس هغه ټیم هم پې نه ضایع کوم، باید دا نه رسنۍ واخلي او نه پې ټیم ضایع کړي. ایران ته تللي، ایران کې ته ایران کې سوله کوې، په چی شي سوله کوې؟ نو راځم دې ته دغه وخت کې اوس طالبان زیاتی هم کوي، ظلم هم کوي چې سولې ته نه کیني. را دي چې دغه ولس سره دې کیني، ولس ته دې ځان واضحه کړي چې دا حکومت ظالم ده او که طالب ظالم ده. اوس پورې دا 13 میاشتې کېږي په قطر کې خبرې روان دي، ولسي جرګې ته یې طرحه نه ده راوړې چې دغه دا طالبان چا طرحه نه ده راوړې؟ موږ ته نه د حکومت را لېږلې ده چې طالبان دا غوښتنه ده. تاسو کې څه وایي؟ صحیح ده. حکومت همدا وایي چې طالب مشخصه غوښتنه نه لري چې څه غواړي، اسلامي نظام وایي او نه وایي چې اسلامي نظام کې څه شی غواړي. خو ګوره یعنې خو جنګ دی موږ تاسو نه ده، موږ او د طالبانو موږ خپلو کې پلانجې اچولي یو. دا خو د بهرنۍ جنګ ده او دلته په موږ باندې تطبیق کېږي. طالب ته که دا معلومه وایي که نه چې زه څه غواړم، خو وخته به یې ویلي و قطر کې که نه، دا دومره شهیدان خو به نه کېدل که نه، دا دومره زخمیان خو به نه راتله که نه. اوس ته پوهېږې چې په دې افغانستان کې داسې دربدره کورنۍ دي چې والله بله اوس د ولسوالیو جنګ سوی ده، کډې کړي که د کرا روپۍ لري، که د هغه روپۍ لري، د لرګو سوځولو روپۍ نه لري، کور کې غوړو روپۍ نه لري. دغه ظلم او دغه قهر به چا پسې لیکل کېږي؟ ما پسې به لیکل کېږي. ډېره مننه وکیل صاحب. خیر اوسې. وکیل صاحب دغه مسایلو ته چې تاسې اشاره وکړه او پاینده صاحب ورته اشاره وکړه، طالب که خپلواکه نه دی، جنګېږي، خپل افغانان وژني، په هر دلیل چې وژني، عقیدهي دی که سیاسي دی، دین دپاره جګړه کوي، هر څه نوم چې هغوی ورکوي، دغه ډلې سره اوس څه کول پکار دي؟ 20 کاله ورسره وجنګېدو. دې ډلې سره دا پکار دي چې اول خو سوله ده، را دي سي د خپل هغه ته دې راسي. حکومت وایي سوله نه کوي. نه موږ زه یو وایم، زه بیا هم غږ کوم چې دوی دې راسي د خپل هغه سره دې جوړه وکړي، خپل نظام سره. که توره سپینه یې ونه سوه، دغسې د دې میس دی ته افغانستان ملي تلویزیون ده، دغلته دې بیان ورکړي چې موږ دغه غواړو او رئیس جمهور یې موږ ته نه راکوي. موږ ټول راجګېږو، دغه ولس تږی ده، وږی د سولې ته. موږ ټول راجګېږو، طالبانو سره درېږو. او که چېرته طالب ګرمي، په طالب باندې چې په ما باندې ډاس کوي، قصاص په قصاص شي ده، روا ده. طالب چې جنګ کوي موږ باید 20 وارې ورسره وکړو. او بل په ولسمشر باندې هم زه غږ کوم چې بس تاخیري حد ته موږ هم رسېدلي یو او ته به هم رسېدلی. طالب که سولې ته نه کیني، باید موږ طالب چې جنګ کوي موږ باید ورسره 10 وارې وکړو. جنګ د حل لاره ده، 20 کاله کې هېڅ څه ونه شو. حل چې دی نه غواړي یا مجبور اخري، نو اوس څه وکړو؟ سولې خو موږ ورته وایو چې راسه سوله در سره کوو، غواړو، رئیس جمهور یې غواړي، ولس یې غواړي. ته چې په درګاه ګرځې، خو ته سوله نه غواړې که نه؟ چې ته مې نه پرېږدې، زه خو مجبور یم چې درپسې شروع وکړم. کله کله داسې ریپورټونه خپاره شي چې په دوحې کې مذاکرات شوي، دواړه هیاتونه ناستې خبرې کړي، اوس بیا ریپورټونه خپاره شوي او ډول هیله مندي پیدا شوي چې پرمختګ په راتلونکي کې کېږي. تاسې باور نه لرئ؟ ګوره دا هغه خبرې دي چې بوس بادېدل دي، بوس نه دي، دروغ دي.
یو کال مخکې یو نیم چې قطر ته خلک تله د خبرنګاران راغله پوښتنه یې رانه وکړه کلیپ مې وګورئ وایي دا به څومره دوام ونیسي دا مان لکه چې موږ ژوندي یو دا به خلاصه نه شي هغه د کال نه 18 میاشتې ووتې داسې چل ول ده د افغانستان ولس په سرنوشت باندې لوبې دي که طالب ده هغه د اوس د ایران د هغه خبره د استاد ایران خو اوس خپلې پیدې لټوي که نه طالب سره جوړې کړي د ما په اوبو د ما په وینو باندې ورسره معامله کوي طالب دا ورکولی شي ایران ته طالب چیرته به ورته ورسیږي چې واري کړي طالب خو نظام ته نه رسیږي صحیح د څو ولسوالیو سکوت کړي بیرته یې نیسي دا دې ته نه رسیږي خو ایران خو خپله هڅه کوي که نه ګوره ټول ملت ته معلوم ده چې ایران د موږ دوست نه ده ټول ما ته نه چې زه وایم ما ټول ولس ته معلومه ده چې ایران د موږ سره دوست نه ده موږ سره په دوستۍ کې نه ده ایران هسې او طالب هسې خپل زړونه سره طالب خپل هم په همدې پوهېږي چې ایران د افغانستان دوست نه دی خود پوهېږي بیا څه کوي چې ورځي اوس مجبوره دي مجبوریت نه ورغلي وروس ولې د موږ دښمن نه و ایران څه ورکولی شي طالب ته چې ایران هېڅ هم نشي ورکولی یو ډاډ ورکوی شي اوس به ډاډ ورکړی نور د ایران تګ هېڅ اهمیت نه لري د افغانستان ولس لپاره خدای دې کړي چې 100 وارې نور هم کینی چې دوی دې ته جوړ سو ایران او طالب لاول نه سره جوړ نه دي او نن دې ته سره کینی چې ایران سره دی ورځي او هلته له خیره اوس ورغلي دي چې موږ سوله کوو دغه نه افغانستان ولس ته د منلو وړ ده نه مثبت پایله لري دا دوی ناست داسې هغه ده بې تفاوت یعنې پیدا نه لري صحیح د افغانستان د ولس خبره کیږي چې جګړې نه ستړی دی تاسې ولیدل چې د هلمند نه خلک په لوڅو پښو حرکت وکړ راغله ولس سوله وغوښتله مظاهرې یې وکړې راټول شه د حکومت د طالب خپل مړي د ولایتونو مخ ته راوړل چې بمبارۍ کې د طالب په بریدونو کې وژل شوي ولس هغه ستاسې خبره ده چې ولس ستړی دی جګړې نه ولې ولس د چا دروازه وټکوي طالب د حکومت د امریکا چې دغه پروسه یې راپیل کړې ما رئیس جمهور باندې دروازه موږ ارج اولم خدای د بیا رئیس جمهور ده صحیح ده هر دروازه باید موږ وټکوو من اوس پر رئیس جمهور باندې من غږ کوو چې نور دی باید اقدام وکړي دی سره اعلی قمندان ده څه باید وکړي مثلا باید دا وکړي چې څوک جوړه نه کوي او ما چې څوک وي د ما دفاع دې وکړي داسې دی چې ما سپنګمې ماتېږي د هغه باید سر مات شي چې ما لاس ماتېږي باید د هغه څټ مات شي دا دفاع ده که نه رئیس جمهور چې ده د وطن د ولس باید دی وساتي که نه اوس مې چې څوک وایي د ما دفاع دې باید وکړي که نه نو رئیس جمهور نه غوښتنه دا ده چې نور دغه هر څه پرېږده هر څه دې پرېږدي دغه طالب ته مخ شه چې ورځې دغه شهیدان او دغه زخمیان دغه ولس چې تا په شتون کې هغه کېږي شهیدانېږي دا خو ورځ د قیامت هم ته وکیل صاحب تاسې ګورئ چې ولسمشر وایي که طالب اوس وربند وکړي حکومت ته آماده دی چې 10 دقیقې وروسته ورته وربند اعلان کړي خو دا خو زه موږ منو که نه چې رئیس جمهور دې ته آماده ده چې سوله غواړي اوس په دې سوله کې خو موږ کم از کم 15-16 لکه شهیدان ورکړه که نه دا سوله به کله راځي رئیس جمهور چې آماده ده اوس د اقدام وکړي رئیس جمهور که نه 18 میاشتې کېږي سوله دا موږ منو چې رئیس جمهور مثلا رئیس جمهور که سبا اقدام وکړي څه باید وکړي باید دا وکړي چې موږ څوک ډزوي موږ څوک ولي باید هغه ولي سره اعلی قمندان جګړه روانه ده تاسې ګورئ او که چېرته یې نه کوي دا ولس سره خیانت ده رئیس جمهور چې دې نه ایسته نوی تصمیم ونه نیسي د دې ولس په نمایندګۍ خدای ته مسؤل ده موږ ته مسؤل ده او د دې ټول شهیدانو او د زخمیانو ټول هر څه د په غاړه دي ولې چې دته واضح صلاحیت ورکړی دی سره اعلی قمندان ده او موږ د ولسمشر حمایت کوو څنګه چې رایه ورکړي دغه پوځیان چې دي دا ټول د بچیان دي که اردو ده که امنیتي ملي ده او که پولیس دي او که پاڅون دي د دې دفاع دي وکړي ښه په کلکه دي وکړي په ایماندارۍ دي وکړي څنګه چې د موږ سره وعدې کولې چې دا وطن درته جوړو صحیح ده موږ ورته رایه ورکړه زه پیږم چې دا سیاسي رهبران له طالبانو نه هم ګنده دي لکه کوم رهبران حکومت کې چې دي که بیرون دي نه بیرون دا موږ تاسو زاړه رهبران چې دي دا 2 کاله کېږي رئیس جمهور یې کار ته نه ده پرېښی دا هم زه منم صحیح ده اوس وخت دې ته راغلی چې رئیس جمهوره کارونه خواسې نه ما وعدې دي کړي دي ټول افغانستان سره هغې ته یې پرې نه ښودلې اوس د ما د مرګ د ما د سر دفاع خو وکړه که نه چې نن د ما 350,000 اردو ته بدنامه او ته لا وایه ودرېږه او خیر ده او خیر ده تر کومه به خیر کوې دی د جدي اقدام وکړي د ولس غوښتنه همدا ده نور دی ولس بچیان دي نور پرې نه شهیدانوي او که دا اقدام ونه کړي رئیس جمهور چې دا اقدام ونه کړي مسؤل خدای ته هم مسؤل ده
او دغه کونډو او ډېره مننه شهیدانو او وکیل زخمیانو ته مسؤل ده. صحیح خیر اوسې. وکیل صاحب طالب کوي چې زه سولې ته ژمن یم یا سیاسي حل لارې باندې باور لرم، ولې دوی خبرې نه کوي چې کله په ایران کله په مسکو او کله په نورو هیوادونو ګرځي؟ نو هغوی ما هم مخکې درته وویل په خپلو خبرو کې چې هغوی خپلواکي نه دي، سوله نه غواړي. هغه که خپلواکي وای په قطر کې به یې په اوله ورځ یو لا 5 ورځو کې کړې وه. هغلته ونه سوه، بیا دوی لاړ امریکا ته، وروسته لاړ او هغه ته لاړ ایران ته. اوس دوی نشي کولی د خپلواکي وای خپلواکي نه دي، د چا په لاس کې دي؟ ځکه دوی روسیې ته هم لاړل، ایران ته هم لاړل، پاکستان ته هم لاړل. د مختلفو هیوادو سره دوی تړلي دي. دا که خپلواکي وای صحیح ده، خو هغه د تیم ګورې زیم ګورم، په دې تم پیږې زم پیږم. نو دوی خپلواکي نه دي صاحب. چا سره باید خبرې وشي؟ هیچا سره که سوله لنډه ما درته خپلو خبرو کې خلاصه کړې، تا هماغه بیا یو سوال رانه کوې. نه دوی خپلواکي نه دي، چا سره باید خبرې وشي چې دوی بالاخره سولې ته کښېني؟ موږ د خبرو سړی نسته چې کینو، ولې چې هغه ټول چې دوی شاته څوک ولاړ دي هغوی غواړي چې د افغانستان کې جنګي. جنگ اساسي جنگ د خارج هیوادو ده او د منګه افغانستان نه د بیلیارد تخته جوړه کړې ده او راځي دوی دلته خپل ازمیښتونه کوي. نه منګه هیڅ ته نه پرېږدي دا هیوادونه. منګ سره دوست ممالک نسته. سعودي عرب دغه د اسلامي ملک ده، ولې مداخله نه کوي؟ څنګه دوی ته قناعت ورکولی شي وکیل صاحب همدغه هیوادونو ته چې طالبانو ملاتړ دي یا طالبان سولې ته نه پرېږدي چې بالاخره په افغانستان کې طالب د جګړې لاس واخلي؟ ګورئ ټولو نړیوالو ته دغه معلومه ده چې طالب جز ده او موږ کول یو، خو نړیوال په افغانستان کې رحم نه کوي. وایي بشري حقوق دی او نړیوال دي، دا هسې په نوم باندې دي. افغانستان لپاره هیڅوک هم وفادار نسته. څومره هیوادونه دي، یو هیواد د افغانستان لپاره ژمن، ایمانداره او رحم پې نه کوي. دا څومره هیوادونه چې راغلي دلته ټولې د دوی خپلې ګټې دي. نو هماغه ما خبره ده که طالب راځي هر کله دې راسي، د ما ورور ده، افغان ده. نن چې هغه څوک را جنګي غلطه استفاده چې کېږي او څه د دې حکومت هم غلطیانې سته. دې نسته چې دا حکومت دې سالم ده، دې کې هم سته. موږ په رئیس جمهور باندې هم غږ کړی ده، تېره ورځ هم ما پرې غږ کړی. نور دې ولسونه وکیل صاحب تاسو په دې باور یاست چې د سولې لاره اوږده ده تر اوسه؟ سوله شته نه. سولې نوم مه اخلئ، دا سولې نوم را باندې بد لګېږي. 6 لکه شهیدان مې د سولې مذاکرات چې شروع شوي 6 لکه شهیدان او زخمیان مې ورکړه. دا څه خیل سوله ده چې ټول تباه شهیدان شي او ټول افغانستان اوار شي بیا سوله راځي؟ همدا جګړې دي روانې، دا جګړې روانې دي. باید د رئیس جمهور خپل تصمیم ونیسي. شورای امنیت غږ کومه، په مشرانو غږ کوم چې په دې نظام کې مربوط دي، په معاون صاحب اول غږ کومه چې باید دی خپل او تاسو څه کوئ د ولس په کور کې وکیلان څه کوي؟ دا خپل تصمیم ونیسي. موږ ولس ټول ورسره ولاړ یو، داسې په ایماندارۍ ورسره ولاړ یو نظام سره. خیر اوسې.